د غزنی ولایت د هیخ ولسوالۍ. دغلته د ملي اردو پر کنډک د موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې. شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت مرکز اړونده د درمې حوزې مربوطاتو کې د کلاجوس پر سیمه کې د اردو په یو کنډک باندې چې هلته زیاتره کمانډوي ځواکونه اوسېدل، د وسلوالو مخالفینو لوري پرې د موټر بم برید ترسره شوی ده. دقیق معلومات یې په اړوند باندې نه لرو ځکه دا ځواکونه کومکي راغلي وو غزني ته، نو په شفخانو کې ټیک دي، تلفات لرو. بلخوا د غزنی په گاوند زابل ولایت کې هم د ولایتي شورا پر مشر موټر بم برید شوی. په مجموع کې 23 کسه زخمیان دي او یو کس شهید ده. په زخمیانو کې هم ملکی کسان دي هم نظامی کسان دي او په ټپیانو کې د مناسبه طبقې نه 4 کسه دي او ماشومان هم 4 کسه دي. د دغه جملې نه موږ 4 کسه چې وضعیت یې وخیم له اولیه کومکونو وروسته کندهار ته لیکل کړل. دلته په کابل کې بیا مشران د نړیوالو له فشارونو وروسته پر سولې او د پخلاینې شورا پر جوړښت غږېدلي. ولسمشر نن د افغانستان د مخکني جمهور رئیس حمید کرزي د مصالحې د عالي شورا له رئیس ډاکټر صاحب عبدالله او د جهادي رهبر استاد سیاف سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې د سولې پر پروسه د مصالحې د عالي شورا پر جوړېدو پر څرنګوالي باندې او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدلو په اړه باندې مثبت بحثونه وشول. خو بل پلو په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو پلاوو د دې خبرو د طرز العمل د وروستي کېدو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړې دي. طالبان وایي چې د مقدمې په ګډون د طرز العمل پر ټولو برخو هوکړه شوې ده. د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل 21 مادو کې د 2020 کال د نومبر میاشتې 15 نیټه باندې تکمیل او نهایی شوی دی. نوموړی طرز العمل د کوربه یا مسهل په حضور کې پښتو او دري ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواو له تایید وروسته یوه نسخه کوربه او یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده. خو حکومتي پلاوی ادعا لري چې دواړو لورو له مقدمې پرته یوازې پر 21 مادهیز طرز العمل توافق کړی. د حکومتي پلاوی غړي نادر نادري پر ټویټر لیکلي چې د کړنلارې مقدمه لا نور بحثونو او وضاحت ته اړتیا لري. په وینا یې پریکړه شوې چې عمومي غونډې ته به وړاندې کیږي او د دواړو لورو له تصویب وروسته به دا طرز العمل وروستی بلل کیږي. خو په افغانستان کې د جګړې تودو ته په کتو د دې جګړې پای لپاره د سولې خبرې خورا سړې او پڅې روانې دي چې افغانان یې سولې ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو پر ارادې او ژمنتیا شکمن کړي دي. نجما زلا، کابل.